آیا هغه اشخاص چې غواړي کتاب ولیکي له څه نه پیل وکړي، له څه څخه شروع وکړي؟ هغه اشخاص چې د کتاب لیکلو څخه یریږي د دوی ویره باید څنګه له منځه لاړه شي؟ سلامونه درنو لیدونکو، الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ. درنو لیدونکو، نن ورځ به د کتاب د لیکلو په اړه در سره لنډ معلومات شریکوم چې څنګه یو کتاب ولیکو او په دې کتاب کې باید کوم کارونه، کوم موضوعات مراعات کړو. را سره تر پایه واوسئ. کتاب د خبرو، د یادونو، د فکرونو او د تاریخونو یو لوی کور دی. ډېری کسان چې د کتاب نوم واوري نو داسې فکر کوي چې دا به څومره دروند او مشکل یو څه وي، خو کتاب داسې یو څه نه دی چې هغه مشکل وي، بلکې داسې یو څه دی چې د یو شخص نظر له خلکو سره شریکوي، د خلکو نظر د هیواد سره شریکوي، د یو هیواد نظر له نړیوالو سره شریکوي. همداراز کتاب هغه څه دی چې د خبرو د خوندي کولو لپاره، د نظرونو د شریکولو لپاره او همداراز د پوهې د راټولولو لپاره یوه وسیله ګرځېدلې. کتاب باید څه ډول وي؟ کتاب باید داسې وي چې له معناو څخه ډک وي، چې له پند څخه ډک وي. هغه کسان چې کتاب لولي هغوی باید کتاب داسې مطالعه نه کړي چې بس خط یې ولوسته او بعد له هغه نه کتاب بند کړي او هیڅ. باید کتاب داسې مطالعه کړي چې یو څه ترې واخلي، یو څه ترې زده کړي، علم یې زیات شي، معلومات یې زیات شي. همداراز هر څوک چې کتاب لیکي باید د هغه کتاب 48 مخه واوسي او د نړۍ د اصولو له مخه هغه کتابونه چې د 48 مخونو څخه کم وي هغه کتاب نه بلل کیږي، بلکې رساله او یا هم بروشر بلل کیږي. همداراز کتاب باید یو هدف لپاره لیکل شوی وي، چې یو هدف ولري چې دا کتاب د کوم هدف لپاره لیکل شوی، دا موضوعات د کوم هدف لپاره په دې کتاب کې یاد شوي دي. همداراز چې خلک دا کتاب مطالعه کوي څه ترې اخلي، څه ترې زده کوي. کتاب کله لیکل کیږي؟ کتاب هغه وخت لیکل کیږي، یو شخص هغه وخت کتاب لیکلی شي چې د هغه په زړه کې ډېرې زیاتې خبرې وي او غواړي چې دا خبرې له نورو سره هم شریکې کړي او خلک هم د ده د زړه د خبرو څخه خبردار شي. مثلا د بېلګې په توګه یو ښوونکی دی چې غواړي د ښوونځي د تجربو څخه خلک خبر شي، نو دی د همدې موضوع اړوند یو کتاب لیکي. یا مور او پلار غواړي چې د ماشومانو د روزنې په هکله یو کتاب ولیکي چې کورنۍ د همدې روزنې په مطابق ماشومان وروزي. یا یو بل مثال، یو ځوان غواړي چې د نوي نسل لپاره یو کتاب ولیکي چې نوي نسل څنګه پرمختګ وکړي، څنګه مخ پر وړاندې لاړ شي. نو کتاب ویلی شو موږ او تاسې چې یو شخص هغه وخت لیکلی شي چې هغه په زړه کې ډېرې زیاتې خبرې وي او غواړي چې دا خبرې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي. همداراز هغه کسان چې غواړي کتاب ولیکي باید معلومات راټول کړي او همدا معلومات په خپل کتاب کې په خپله ژبه ولیکي. د دې خبرې مطلب مې دا دی چې ډېری کسان دي چې هر کله چې غواړي یو کتاب ولیکي نو دی د نورو کتابونو څخه معلومات راټولوي او بیا هغه معلومات په خپل کتاب کې لیکي چې دا د هغه شخص شخصیت ټولنې ته نه وړاندې کوي. تاسې چې هر کله غواړئ یو کتاب ولیکئ نو کولی شئ چې د نورو کتابونو څخه هم موضوعات راواخلئ، خو باید داسې ونه کړئ چې هغه موضوعات کاپي کړئ په خپل کتاب کې ولیکئ. نه، هغه موضوعات تاسې راواخلئ خو په ذهن کې یو نوې بڼه ورکړئ، په یو نوي شکل سره هغه موضوعات په خپل کتاب کې ولیکئ چې تر څو ستاسو شخصیت ټولنې ته وړاندې شي او خلک ووایي چې واقعا یو څه یې لیکلي دي، واقعا داسې یو څه یې لیکلي چې موږ کولی شو د دې خبرو له لارې خپلې ستونزې په اسانۍ سره حل کړو. همداراز د کتاب لیکلو په برخه کې تاسې باید عجله ونه کړئ. ډېری اشخاص ته
چې کله غواړي یو کتاب ولیکي نو دوی کوشش کوي چې په 2 ورځو کې یو کتاب دوی چاپ کړي، خو دا کار غلط دی ځکه چې هغه شخص به کتاب چاپ کړي خو د هغه په کتاب کې به ډېرې زیاتې مشکلات ستونزې به وي. مثلا د بیلګې په توګه د جمله بندي ستونزې به وي، د لغاتو ستونزې به وي، املا مشکل به وي او داسې نور ډېر مشکلات. کوشش کوئ چې هر کله یو کتاب لیکئ په صبر او حوصلې سره لیکئ. حداقل د ورځې یو صفحه کتاب لیکئ چې تر څو په میاشت کې تاسو یو فلسفي کتاب جوړ کړئ او کتاب چاپ کړئ ټولنې ته، چې ستاسو دا کتاب به ټولنې لپاره ډېر مفید هم تمام شي، چې ځکه چې هیڅ مشکلات به نه لري، هم به یې په املا کې ستونزې ښې وي، هم به یې جمله بندي صحیح وي، هم به یې لغات منظم وي. همداراز مخکې د کتاب د چاپولو نه تاسې باید خپل کتاب څو ځله مطالعه کړئ، حداقل 20 ځلې باید خپل کتاب مطالعه کړئ تر څو خپلې ستونزې په همغه کتاب کې تاسې پخپله پیدا کړئ او حل یې کړئ، لا ښه یې کړئ. د بیلګې په توګه ډېری کسان په املا کې مشکل لري چې د هغوی ډېر لغاتونه په املا له خاطره غلط وي، خراب وي او خلک هم نشي کولی چې هغه لغاتونه په سمه توګه تلفظ کړي. نو د دې له خاطره خلک د ډېری کسانو کتابونه نه خوښوي ځکه چې په املا کې مشکل وي. نو تاسې خپل کتاب مخکې له چاپولو نه ډېر زیات مطالعه کړئ چې هم د جمله بندي مشکل ورته حل کړئ، هم د املا او هم د لغاتونو مشکل. همداراز چې هر کله تاسو خپل کتاب مطالعه کړ له مشیرانو سره هم شریک کړئ، د داسې اشخاصو سره چې هغوی د کتاب په چاپ کې په لیکلو کې بلد دي، بلدیت لري، هغوی پرې پوهیږي چې څنګه یو کتاب ولیکل شي، په جمله بندي باندې پوهیږي چې څنګه جمله د یو بل جملې سره سر وخوري. هغوی سره هم شریک کړئ چې مشوره درکړي د دې کتاب په هکله چې آیا ستاسو کتاب ښه دی، بد دی، کوم مشکلات لري او ستاسو د کتاب مشکلات به هم تاسو ته حل کړي. بل هغه که تاسې کتاب چاپ کړئ د ټولنې ته یې وړاندې کړئ نو ټولنې به ستاسو کتاب ډېر زیات خوښ شي او ډېر زیات به یې خوښ کړي او هر څوک چې به ویني ستاسو کتاب به یې په لاس کې وي. کتاب د فکرونو، احساساتو او تجربو خزانه ده. کتاب یوازې ورقې نه دی، یوازې خطونه نه دي، بلکې د یو انسان د ژوند تجربې دي، د ژوند صحنې دي، د یو انسان فکر دی، د یو انسان احساسات دي. همداراز په کتاب کې د یوې کورنۍ ژوند کیدی شي چې د یوې ټولنې درد وي، د نوي نسل فکر وي، د یو ملت تاریخ وي او هم د یو شخص د ژوند تجربې وي. کتاب ځکه اهمیت لري په ټولنه کې چې کولی شي د کلونو، د 100 کلونو، د 1000 کلونو پخواني اثار موږ ته وساتي، تجربې وساتي چې هر وخت مونږ په کار شي چې غواړو په یاد یې راولو نو کولی شو چې د همدې کتاب څخه ګټه واخلو او همدا کتاب موږ ته همغه تجربې بیرته ذهن ته یاد ته راولي او زمونږ همغه تجربې بیرته یاد ته راځي. نو کتاب په دې خاطر دومره اهمیت پیدا کړی چې د پخوانۍ چارې تجربې کولی شي چې له ځان سره په کلونو وساتي. اوس راځم دې ته چې ولې ډېری کسان د کتاب لیکلو نه ویره لري. څو دلایل لري. لومړی دلیل یې دا دی چې هغوی وایي چې زه کتاب لیکلی نشم. دا خبره غلطه ده. کتاب لیکل دومره سخت نه دي. هغه روزمره خبرې چې تاسې په روزمره ژوند کې له خلکو سره کوئ، د خلکو حال احوال اخلئ، د خلکو سره مشورې خپلې شریکوئ، نظر د هغوی په کارونو کې ورکوئ یا د هغوی ستونزو په بدل کې حل لاره هغوی ته ورښیئ. کتاب هم همداسې دی. لکه څنګه چې تاسې روزمره ژوند کې په تلفظ شکل سره د خلکو سره خبرې اترې کوئ، د خلکو سره یو څه شریکوئ، کتاب هم همداسې دی. کتاب کې کولی شئ چې د لیک له طریقه ټولنې سره یو څه شریک کړئ. نو داسې باید ونه ویل شي چې زه کتاب لیکلی نشم ځکه چې کتاب دومره لیکلي سخت نه دي. که تاسې لږ زحمت وباسئ، کوشش وکړئ، حتما یو منظم کتاب لیکلی شئ. دویم دلیل دا دی چې ډېری کسان وایي چې زه وخت نه لرم کتاب لیکلو ته. زه دا منم چې په ټولنه کې نن سبا داسې کسان هم شته چې هغوی ډېر زیات مصروفه دي او واقعا وخت نه لري چې دوی کتاب ولیکي. خو باید کوشش وکړي چې روزمره ژوند کې حداقل 15 یا 20 دقیقې کتاب لیکلو برخو ته ورکړي تر څو
د دوی د ژوند چارې هم ښې په مخ پر وړاندې لاړ شي او د خپل ژوند چارې له ځان سره ثبت هم کړلی شي د همدې 20 دقیقو له لارې او یو منظم کتاب چاپ کړي د ټولنې لپاره. دریم دلیل دا دی چې ډېری کسان وایي چې که زه کتاب چاپ کړم کیدای شي خلک او یا هم ټولنه یې مطالعه نه کړي. نو دا خبره هم غلطه ده. موږ او تاسې باید داسې ونه وایو چې زه کتاب لیکم چې تر څو میلیوناو خلک یې مطالعه کړي. نه، موږ او تاسې باید داسې ووایو چې که ما کتاب ولیکه که 2 کسانو هم مطالعه کړ زه پرې خوشحالیږم، ځکه چې زه په دې خوشحالیږم چې 2 کسانو زما تګلاره غوره کړې، زما تګلاره یې لوستی ده چې زه په کومه تګلاره مخته ځم، زه په کومه تګلاره خپل ژوند مخته وړم. نو تاسې داسې مه وایئ چې زه کتاب لیکمه که هغه خلک مطالعه نه کړي نو بیا به څه کوم. نه، خلک یې حتما مطالعه کوي. داسې کتاب به د خلکو نه پاتې نه وي چې خلکو مطالعه کړی نه وي. حتما یې وایي چې په دې کتاب کې څه دي، څه پکې یاد شوي دي، آیا مفید کتاب دی چې موږ ته ګټه را رسوي، موږ یو څه ترې زده کوو، او که زموږ په ضرر دی. نو که دا موضوع را لنډه کړو، موږ او تاسې په پایله کې ویلی شو چې که غواړو یو کتاب ولیکو نو باید د کتاب لپاره یو مشخص هدف وټاکو چې خپل کتاب د کوم هدف لپاره لیکو. همداراز باید بېلابېلې خوندورې موضوعات هم په دې کتاب کې موږ او تاسې نښه کړو چې باید دا موضوعات هم پکې یاد شي. د دې ترڅنګ کوشش باید وکړو چې د دې عادتونو چې په پای کې ما له تاسو سره شریک کړل چې باید د دې څخه ځان لرې وساتو او په زړه کې ویره پیدا نه کړو چې کتاب لیکل سخت دي او زه وخت نه لرم ورته او زه یې لیکلی نه شم. ووایه چې حتما یې زه به لیکم، حتما زه به خپل ژوند چارې له ځان سره ثبتوم او نوي نسل ته به هم یو تاریخ پرېږدم چې نوی نسل به زما همدا کتابونه مطالعه کوي. نو دا وه د کتاب د لیکلو یوه لنډه او اسانه طریقه چې په کومه طریقه تاسې کولی شئ چې یو کتاب ولیکئ. نو تر بلې ویډیو تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. په لوی او څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان.